بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ملګری چې غواړي یو قوي فیسبوک ولري او فیسبوک یې په اسانۍ سره هک نشي او هر څوک ونه کولی شي چې د هغه فیسبوک څخه معلومات وګوري، عکسونه یې وګوري، حتی هغه پروفایل پکچر یې سم وګوري، نور معلومات یې وګوري. نو تاسو لپاره فیسبوک یوه لاره پیشنهاد کړې ده چې هغه ته لاک کول وایي. که غواړئ چې فیسبوک مو لاک شي، تاسو خپل فیسبوک باندې کلیک وکړئ. تاسو وینئ چې دا زما فیسبوک ده. زه فیسبوک باندې کلیک کوم، زما پروفایل به ما ته راشي. غواړئ چې فیسبوک مو لاک شي، دغه حصه تاسو اول به د حصه نشانی کوم. دغه حصه تاسو وینئ، همدغه حصه کلیک کړئ. بیا وروسته له هغه تاسو کولی شئ چې د لاک فعال کړئ. راشئ همدې حصې باندې کلیک وکړئ، خپل پروفایل ته مو راشئ. کله چې مو پروفایل ته راغلی، تاسو وینئ چې زما اکاونټ لاکډ ده. دلته راشئ کلیک وکړئ، دغه حصه دا درې ټکي چې دي د باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلي انلاکډ، ما لاک کړی ده، زه به یې انلاک کړم او وروسته له هغه به بیا لاک کړم. انلاک پروفایل پکچر. اوس هر څوک کولی شي چې زما معلومات وګوري. زما اکاونټ انلاک شو، سیټ اوکې انلاکډ. بیا راشئ په دې درې ټکو کلیک وکړئ. دلته لیکلي دغه حصه کې لاک پروفایل دا ووهئ. وروسته له دې څخه ستاسو ملګري ته نه کولی شي ستاسو عکسونه، پوسټونه او سټوري وګوري. بیا نور خلک نشي کولی چې دا معلومات وګوري. فقط کولی شي چې تاسو سرچ کړئ، تاسو ریکویسټ وکړئ، نور هیڅ کار نشي کولی. حتی نشي کولی چې تاسو پروفایل عکس هم زوم کړي. نو دا تاسو راشئ دغه لاندې برخه اوکې کړئ، نو ستاسو اکاونټ به لاک شي. اوس زما اکاونټ لاک شو. که اوس دا ما ملګري کولی شي چې زما اکاونټ وګوري، خو تاسو به وګورئ چې فقط دا صفحه ورته معلومیږي، نور به عکسونه هم نه معلومیږي، ملګري به مې ورڅخه هایډ وي، ټول به معلومات به ورڅخه هایډ وي. دا ویډیو تاسو دا وګورئ او زه به تاسو ته انشاءالله نور ویډیوګانې هم ډکې کړم. که غواړئ چې انلاک یې کړئ، بیا بېرته هماغه ځای ته راشئ، انلاک پروفایل ووهئ، له لاک څخه وځي. ښه وخت ولرئ.